سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ وایاست. خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت مو تر دې مهاله په خوشحالۍ سره رسولي. نن غواړم چې یو نوې لړۍ ستاسې لپاره پیل کړم. په دې لړۍ کې به موږ د هغو ځوانانو لپاره ځینې موضوعات شریکوو چې هغه غواړي یو دنده پیدا کړي او په یو دولتي ادارې کې او یا هم په یو بین‌المللي مؤسسه کې کار ځان لپاره وموندي. اوس مهال په کندهار کې اکثریت ځوانان بیکاره دي او په کورونا است دي، که څه هم دوی لوړې زده کړې کړي دي خو بیا هم وظیفې یا دندې نه لري او په دې شکایت دی چې دولت دوی ته کاري فرصتونه نه دي برابر کړي. تر ډېره حده پورې به د دوی دا ادعا صحیح وي، خو دلته ځینې نور مشکلات هم شته. هغه دا چې زموږ ځوانان په دې باندې نه پوهیږي چې د انټرنیټ د لارې څخه څنګه دوی کولی شي چې یو دنده ځان ته پیدا کړي او څنګه کولی شي چې خپل تعلیمي اسناد او همدارنګه خپل کاري تجربې د یو سازمان سره شریکې کړي او ورې دوی ځان ته یو دنده پیدا کړي. دا چې اوس مهال نړۍ په ټکنالوژي باندې سمبال ده، نو اکثریت مؤسسات او همدارنګه دولتي ادارې اوس هغه پخوانی سیستم یې له منځه وړی دی او ټوله وظیفې او دندې د انټرنیټ له خوا څخه اعلانیږي او بیا هر هغه څوک چې غواړي په یو دنده باندې وګمارل سي خپل اسناد وراستی او د هغې لارې څخه ځان ته دنده پیدا کړي. نو راځو دلته سوال دی چې how to find a job، یعنی څنګه کولی شو چې یو دنده پیدا کړو. د دندې د پیدا کولو لپاره اته مهمې پروسې دي چې یو څوک که چیرې دغه پروسې طی کړي نو د دې امکان ډېر شته چې دنده پیدا کړي. راځو لومړی پروسه څه شي ده؟ لومړی پروسه سرچ انټرنیټ ویب سایټس. که چیرې تاسې غواړئ چې وظیفې پیدا کړئ نو تاسې باید لومړی کار د انټرنیټ ځینې ویب پاڼې دي هغه تاسې وګورئ، ویې ولټوئ او خپل د خوښې دنده پکې پیدا کړئ. زه به تاسو ته دلته دوې ویب پاڼې چې هغه په افغانستان کې ډېرې مشهوره دي او اکثره د افغانستان د دولتي ادارو او همدارنګه بین‌المللي مؤسساتو دندې پکې اعلانیږي، هغه به دلته تاسو ته ولیکم. لومړی www.akbar.org. لومړی دا ویب سایټ دی چې په دې ویب سایټ کې اکثریت وظیفې اعلانیږي. که اوس هم تاسې ورسئ تقریبا 25 وظیفې په کندهار کې اعلان شوي دي چې هغه د دولتي ادارو لخوا دي او همدارنګه د خارجي مؤسساتو لخوا دي. بل چې ډېر مشهوره ویب سایټ دی په افغانستان کې www.jobs.af دی. دا دوه ویب سایټونه په افغانستان کې د افغانستان د ادارو او د مؤسساتو اړوند ټوله دندې یا ویکنسیانې دلته اعلانیږي او همدارنګه نور ویب سایټونه هم شته. که چیرې تاسې ګوګل ته ورسئ هلته سرچ ورکړئ چې ویکنډ پوزیشن ان افغانستان یا ویکنډ پوزیشن ان کندهار، نو ټوله هغه ویب سایټونه به درته راولي چې هغه په دغو ځایو کې وظیفې یا ویکنډ پوزیشنونه یا همدارنګه ویکنسیانې اعلان کړي. کله چې تاسې دې ویب سایټو ته ورغلاست نو تاسې فایند یور فیورټ جاب، بیا به تاسې خپل د خوښې وظیفه یا دنده هلته پیدا کوئ. کله چې مو خپل د خوښې دنده پیدا کړله د هغه څخه وروسته بیا تاسې باید یو کار چې اکثریت خلک یې نه کوي هغه کار باید تاسې وکړئ. هغه کار ریډ د جاب ډسکرپشن. جاب ډسکرپشن څه شي دی؟ جاب ډسکرپشن یعنی زه به دلته لنډ معلومات تاسو ته ولیکم چې په جاب ډسکرپشن کې څه شي راځي. په جاب ډسکرپشن کې د هرې وظیفې اړوند ریسپانسیبلیټیز راځي، یعنی مسؤلیتونه راځي، او همدارنګه د دغه پوزیشن یا د دغه دندې اړوند ریکوایرمنټس غوښتنې راځي چې کومې غوښتنې سازمان ستاسې څخه لري، او همدارنګه په دې کې سکلز راځي چې کوم سکلز یا مهارتونه باید تاسې ولرئ هغه راځي. په دې کې ایجوکیشن چې تاسې باید څونه ایجوکیشن یا تعلیم باید ولرئ، د تعلیم سطحه مو څونه هغه دلته پکې کې لیکل شوي، او همدارنګه ورک ایکسپیرینس یعنی کاري تجربه دلته پکې کې لیکل شوي چې تاسې باید څونه کاري تجربه ولرئ. نو کله چې تاسې یو وظیفه خوښوئ تاسې باید د هغې وظیفې جاب ډسکرپشن په مکمل ډول سره ووایاست تر څو پوه شئ چې د دغې دندې مسؤلیتونه څه شي دي، غوښتنې څه شي دي، کم مهارتو ته ضرورت لري، د کم سطحې تعلیم ته ضرورت لري، او همدارنګه څونه کاري تجربې ته ضرورت لري. که چیرې دا ټوله کارونه ستاسې د پوهې ستاسې د تجربې مطابق وه نو بیا تاسې بل کار چې کوئ هغه ډیولپ یور سی وي او ریزومي. تاسې دغه څخه وروسته بیا ځان ته یا سی وي جوړوئ او یا هم ریزومي جوړوئ چې پر دې باندې بیا په راتلونکي ویډیو باندې خبرې کوو چې سی وي څه شي ده او ریزومي څه شي ده.
کله چې مو سی وي او ریزومي هم جوړه کړله وروستی پروسه چې ده ډیولپ کور لیټر. تاسو یو کور لیټر جوړوي. ځینې خلک کور لیټر ورته وایي، ځینې خلک اپلیکیشن لیټر ورته وایي، او ځینې خلک هم لیټر اف انټرست ورته وایي چې دا درې سره یوه معنا لري تقریبا. تاسو دا کور لیټر ورته جوړوي، د خپل سی وي سره یو ځای کوئ. په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله پر دې ټولو موضوعاتو باندې په جلا جلا ډول خبرې وکړو چې څنګه موږ کولی سو سی وي جوړ کړو، څنګه کولی سو کور لیټر جوړ کړو. کله چې ستاسو سی وي او کور لیټر جوړ شوله، د هغه څخه وروسته ډرافټ کور ایمیل تاسو به یو ایمیل لیکئ. خپل د ایمیل ادرس څخه به تاسو یو ایمیل لیکئ او خپل سی وي چې مو جوړه کړې ده همدارنګه کور لیټر هغه ورته اټچوئ. دلته په جاب ډسکرپشن کې تاسو ته یو ایمیل هم درکول کیږي چې تاسو په دغه ایمیل سره کولی شئ چې خپل سی وي او کور لیټر راواستوئ. کله چې مو ایمیل کور ایمیل ولیکئ نو تاسو بیا خپل سی وي او کور لیټر اټچوئ او هغه ایمیل ادرس چې دلته په جاب ډسکرپشن کې درکول شوی هغه ته واستوئ. د دې څخه وروسته کله چې تاسو کور لیټر واستوئ همدارنګه د سی وي سره بیا یو څو ورځې بعد هلته په سازمان کې د ستاسو سی وي او کور لیټر کتل کیږي او که چیرې تاسو د دغه وظیفې وړتیا درلوده نو بیا تاسو ریټن ټیسټ یعنی د لیکلو ټیسټ تاسو راغواړي چې په لیکلي ډول سره وي، یو لیکلي ډول ازموینه درڅخه اخیستل کیږي. تاسو باید کله چې تاسو ته خبر درکول سو چې په دغه تاریخ باندې تاسو باید راسئ د ریټن ټیسټ لپاره، تاسو باید هغه څخه وروسته د ریټن ټیسټ لپاره آمادګي ونیسئ. کله چې مو د ریټن ټیسټ لپاره آمادګي ونیول، پر هغه تاریخ باندې ورغلاست او ریټن ټیسټ مو ورکړئ، که چیرې تاسو په ریټن ټیسټ کې ښه نمرې وړي وي نو دوی بیا دوهم وار تاسو شارټ لیسټوي او د انټرویو دپاره مو راغواړي. نو تاسو باید دغه څخه وروسته تاسو ته خبر درکړي چې تاسو شارټ لیست شوي یاست یا تاسو کامیابه شوي یاست په ریټن ټیسټ کې، تاسو انټرویو ته په دغه نیټه باندې راسئ. نو بیا تاسو د انټرویو یا هم د مرکې دپاره آمادګي نیسئ. کله چې مو انټرویو هم ورکړله او تاسو بریالي سولاست نو بیا تاسو ته د دغه مربوطه سازمان لخوا څخه زنګ وال کیږي او یا هم ایمیل درته راستول کیږي چې په دغه تاریخ باندې تاسو کولی شئ چې تاسو په زموږ سره په سازمان کې د دغه مربوطه دندې لخوا څخه برخه واخلئ. نو بیا په هغه صورت کې به تاسو ګیټ آن بورډ سوي یاست، یعنی تاسو به وظیفه پیدا کړې وي. نو دغه ټوله هغه طریقې دي چې تاسو په دغو طریقو سره کولی شئ چې یو دنده پیدا کړئ. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به دغه ټوله موضوعاتو باندې په جلا جلا ډول سره خبرې وکړو. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې زما چینل د یوټیوب سبسکرایب کړئ او ما تعقیبوئ. ډېره مننه، ژوندي اوسئ، ښې چارې، ښه ژوند، د خدای په امان.